جاین کړی دی پی ټی ایم. تاسو نېشنلټي پاکستان دا پاکستان شناختی کارت دا هغې نه پس هم بیا هم تاسو اکثر کله افغانستان جھنڈا هغه کړی جامې د افغانستان جھنڈے والے د دې څه ریزن دا اردو کې وایي که نه کھاتے کہیں اور کې او گاتے کہیں اور کې د دې وجه څه ده؟ بالکل دا ښه سوال دی. خبره دا ده چې افغانستان مونږ خپل هم د لویې پکتیا حصه یو وزیرستان چې کوم دی که نه نو دا افغانستان له کابله تر اټکه دا چې څومره پښتانه سیمه ده او څومره پښتون وطن دی پښتانه پکې آباد دي دا ټول افغانستان دی او افغانستان چې کوم دی هغه زمونږ د پلار او د نیکونو وطن دی. افغانستان زمونږ د نیکه ټاټوبی دی او افغانستان زمونږ هغه کور دی چې د ده د ولاړېدو سره مونږ په پښو راولاړېږو او د ده د نسکرېدو سره مونږ نسکرېږو. د افغانستان سره زما خپله ذاتي مینه ده او زه خپل کور ګڼم مقصد زه مور ګڼم زه مور وطن ګڼم په دې وجه د افغانستان بیرغ ګرځوم په سینه او د مینې اظهار ورسره کوم او تر اوسه افغانستان زمونږ سره از ملک د پاکستان سره څه بد هم نه دی کړی نه. نو د پاکستان جنډا مقصد څه ولې نه ګرځوم زه دلته اوسېږم نېشنلټي د دې ملک ته هر څه دي دا بالکل حقیقت ته. زمونږ وزیر مسجد زه په بحرین کې اوسېدم ډېر خلک تا هلته نېشنلټیانې میلاو شوي دي د بحرین خو دوی په خپل ذات په خپل نسل نه تېرېږي. د هغو نه چې تپوس وکړي هغه وایي زه مسجد یم زه وزیر یم زه پښتون یم هغه داسې وایي. پاکستان 4 کاله کېږي چې په وجود کې راغلی دی. د دې در مخه زما نیکه مړ شوی دی هغه د 92 کالو تقریبا 92 سالو عمر و هغه مړ شوی دی هغه خو هم افغان و په دا خاوره میشت و د پاکستان به نوم څه نه و نه دا جنډۍ به هېڅ نه و خو هغه افغان و مونږ خاورو ته افغان سپارلی دی. نو په دې وجه زه په یو شناختي کارډ یا په یو پاسپورټ پورې په خپل افغانیت او د خپل افغانستان سره په مینه نشم تېرېدلی. البته په کار ده چې د پاکستان د جنډۍ نه مونږ نفرت کرکه مو نه کړې ده نه ځنې کوو خو احتجاجاً مونږ دا بیرغ یا دا جنډه مونږ په سینه پورې یا په لاس پورې ځکه نه نیسو چې هم د دې جنډې د وجې د هم هغه جنډه ده چې په کومو جازونو به لګېدلې وه د هغه جاز نه په مونږ بمونه راورېدل چې د کوم فوجي په مټ به وه هغه فوجي په مونږ مرمۍ چلولې او چې کومو فوجیانو به زمونږ کورونه وران کړل په هغه د پاسه باید اشنا جنډۍ ولګوله. نو تر اوسه مونږ ته دې جنډې د خپلوالۍ او د هغه د نږدېوالي دغه نه دی راکړی او دا خبرې به خامخا نشروې ګوره دا کومې ما درته وکړې دا به نشروې که څه اف آی آر څه و د هغې ذمهوار یې زه یم خو دا خبرې نشر کړي دا کوم تپوس تا وکړه. ګوره دې جنډې مونږ ته تر اوسه د خپلوالۍ احساس نه دی راکړی چې مونږ ووایو چې یاره واقعا دا زمونږ جنډه ده یعنې په کوم مخ یې پورته کړو. په 4 کاله کې زه تا ته چیلنج د میډیا د واسطه ټولو پښتنو ته چیلنج ورکوم چې په 4 کاله کې پاکستان ایز ا سټیټ زمونږ سره یوه شګړه کړې وي خلک دې ما ته وښایي زه په خپل افغانیت تېرېږم خو په دې 4 کاله کې جټ جازونه بمبارونه تیارې وژنې مرګ ژوبلې په چیک پوسټونو زمونږ د تورسرو بې عزتي هغه کارونه چې اسرائیل په فلسطین کې نه دي کړي هغه زمونږ سره د خپل ریاست کړي نو زه به کوم د پاکستان جنډۍ پورته کړم خو دا خبرې نشر خامخا کا ضرور ضمانت ده بالکل دا به بالکل مونږ نشر کو. تاسو د شعر و شاعري کې کتابونه هم لیکلي دي؟ بالکل یو کتاب مې لیکلی دی او یا